د هېواد تلویزیون د ادبي بهیر د خپرونې مینوالو سلام. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به او تېره اونۍ به مو په خیر تېره کړې وي او یوه ښایسته اونۍ به تر مخ ولرئ. په همدې هیله زه عبدالسمیع غیرتمل تاسو ته ښه راغلاست وایم او ستاسو د ادبي بهیر خپرونه ده. ښه راغلاست. درنو لیدونکو، د هر کله په شان په دا خپرونه کې هم یو میلمه راسره دی. دا میلمه مو دی شاعر، لیکوال او ژورنالیست محمد ابراهیم سپېڅلي. تاسو بیا د نامه سره اشنا یاست، نو په دې ادبي بهیر کې مو غوښتل چې د ده سره بانډار وکړو، د زړه خواله ورسره وکړو او شعرونه راته ووایي. تاسو درانه لیدونکي بیا هم ووینئ او د راډیو څخه به مو د ده غږ ډېر اورېدلی. نو نن مو غوښتل چې د ده د ژوند د ځینو حالاتو څخه هم ځان خبر کړو او تاسو درانه لیدونکي هم خبر کړو. نو سپېڅلي صاحب، د هر څه نه مخکې د هېواد تلویزیون ادبي بهیر خپرونې له لارې تاسو ته ښه راغلاست وایي. مننه. ژوندی دې تاسو او ټولو لیدونکو ته سلامونه، ښې چارې او بریالیتوبونه غواړم. سپېڅلي صاحب، خلک خو چې د نامه سره ډېر اشنا دي، په راډیو کې چې غږ اوري دا چې ته یې نه یې لیدلی، فکر کوم دا دې اوس یې ولیدلې او ستا د ادبي نامه سره هم ډېر خلک اشنا دي. که پر خپل د ژوندانه باندې لږ رڼا واچوئ ښه به وي. نو پیل شخصي ژوند را پیل کوم، د ادبي ژوند را پیل کوم. بس اول شخصي ژوند را پیل کړه سپېڅلي صاحب، بیا به وروسته دا خو درنو لیدونکو ته معلومه وي چې ما څېره ویني چې ځوان خو یم. نو تقریبا د 10 کالو څخه مخکې تقریبا 10 کاله 28 کاله کېږي تقریبا په کندهار ښار چوڼۍ په سیمه کې زېږېدلی یم. نو بیا داسې حالات راغله اورېدونکو ته یا لیدونکو ته چې معلومه ده چې په هېواد کې کورنۍ جنګ، بیا خو د روسانو اشغال و، بیا کورني جنګونه وه. نو موږ هم لکه د نورو هېوادوالو غوندې ولاړو پاکستان، هلته مهاجر سوي یو. په مختلفو لیسو کې مو زده کړې کړي دي. بیا تقریبا د هغو چې معلم کېدلم یا ټیچنګ ټریننګ کورسونه مو 2 کاله ویلي دي، 14 صنف پورې. بېرته بیا په هېواد کې د نوي دولت په راتګ سره راغلی یم. نو هغه وخت چې زده کوونکی وم هم مې د تقریبا 4 ټولګۍ څخه مې د ادب سره علاقه وه. بس د پښتو موضوع مې ډېر خوښېدی. د پښتو بله، د پښتو موضوع مې ډېر خوښېدی. نو هغه و چې بیا هلته چې فارغه شوم، بیا مې هم په ځینو ښوونځیو کې د افغان مهاجرینو لپاره چې کومې ښوونځي وي هلته مې د پښتو درس ورکاوه. او په څنګ کې مې ځینې مجلې چاپېدلې په پېښور کې یا په کوټه کې یا دلته په کندهار کې مې ځینې مضامین راستوله. نو هغه و چې بیا نوی دولت راغلی، لکه مخکې چې بیا یادونه وکړه، نو د نوي دولت سره زه هم رالم. سپېڅلي صاحب، تاسو له څه متاثره سولاست چې شعر و شاعري ته مو مخه کړله او د هغه وجه څه و، علت یې څه و؟ دا د هېواد ناخوالې وې. بیا یو دا شی و چې ما په شخصي ژوند کې یو بل لوی تحول دا راغلی چې زه تقریبا د 7 کالو لا یو لږ بالا وم چې د مور سیوری زما سره ایسته سو. نو بیا طبعا چې څوک مور نه لري نو هغه یو ښه ژوند هم نه لري. نو زما دغه د ښه ژوند نه درلودل و چې زه ما داسې ورته ځای سکون پیدا کړم. نو ما د شعر یا د ادب یا د قلم غېږ ته پناه یوړه. ته یې کړم ما ته سکون هم پیدا کړي. ستاسو خپل لومړی شعر مو په یاد دی سپېڅلي صاحب؟ هم د وطن په اړه و. داسې و چې کوټې راډیو پاکستان کوټې اعلان کړی ول دوی په 14 اګست باندې خپل کلیزه لمانځله، خپل هېواد د خپلواکۍ. نو بیا ځینې شاعرانو ته د اعلان هم کړی و، ځینې چې بلنلیکونه استولي وه. نو په هغه کې ما ګډون کاوه، د هېواد نه مې یاداوه، خو ما پاکستان نه بلکې خپل هېواد مراد. بیا چې مشاعره خلاصه وه چا راته وویل ته هم د خپل وطن صفات کوه معلومه کړي. ښه. سپېڅلي صاحب، عموما به تاسو څونه شعرونه لیکلي او که دغه هم درنو لیدونکو ته وایاست چې شعري ټولګه مو چاپ سوې ده یا کومه بله ټولګه مو چاپ سوې؟ ولا نه وه چې د نیکه مرغه وایم که د بده مرغه وایم. شعرونه مې چې کندهار ته راغلی بیا مې تقریبا 6 کاله کېږي یا 7 کاله کېږي. بیا شعر نه دی ویلی، نه پوهېږم دا شعر. زه ځینې خلکو ته خاندم دا شعر دا څوک چې بېکاره کار نه لري نو ښه شعر لیکلی شي. نو زه چې ښه شعر وایم چې شعرونه مې کم دي، زه هم درځي چې زه یو داسې کمزوري شعر لیکم ولې نثر ونه لیکم. او په پښتو کې موږ تاسو ته معلومه ده چې تر شعرونو یا تر نظم نثر ته ډېر ضرورت دی. نو بیا مې ځینې نثري ټوټې لیکلي دي او ځینې سیاسي تبصرې مې لیکلي دي. پر ځینې کتابونو مې تبصرې کړي چې هغه په مختلفو راډیوګانو کې تهران په راډیو کې خپرېدلې. هلته هغه کې اسمت ساروان اوري اوس په ازادۍ راډیو کې دي. نو هغه څېړنه مو څنګه څېړنیزه برخه؟ ولا هم ځینې شیان شته خو چاپ یې چیرې لرم. دغسې خواره شیان چاپ سوي چې په مختلفو مجلو کې مثلا کندهار مجله ده په هغه وخت کې، یا اوس ده پالنه وه، هیله وه، غربت و، دا خوري الفت مجله و، شیان کې شته طلوع افغان و، ارغند و یو وخت چاپېدی. په دغه شیان خپاره سوي دي. سپېڅلي صاحب، تاسو په کومه ټولنه پورې تر اوسه پورې ځان مربوط کړي که نه؟ په مجلو ځینو ډېرې لیکنې مو لیدل کېږي، در سترګو کېږي په ځینو مجلو ځینو رسنیو کې. تاسو په کومه ټولنه پورې مربوط یاست که نه؟ زه ځینې خلکو ته وایم زه د ټولو یم.
که چیرې د چا مجال چاپېدله یا یو فرهنګي غونډه کول زما چې څه په څه په رایې که د شعر ویل شعر درسره وایم که دا یې چې راسره وځغله سره ځغلم مګر داسې نه کوي چې خامخا د احمد د ټولین سره تړلی مې د محمود د ټولین سره یا چې بس د کندهار غونډه وه د پښتنو غونډه وه د افغانانو غونډه وه زه پکښې کې یم. نو دغه علت څه دی چې تاسو د ټولنې څخه لرې پاتې سوي یاست؟ البته د ادبي ټولنو څخه اشتراک نه پکښې کوئ. ورسره یم غیر مستقیم د ټول سره همکار یم. او په مشاعرو په ځینو ادبي غونډو کې هم سپېڅلي صاحب نه در سترګو کېږي چې دغه وایي. یو وخت و دا غونډې به موږ په اطلاع کلتور ریاست کې چې زه رالم د کندهار ته رالم د طلایب خان د معاون په صفت مې کار کاوه. په ضمن کې د هنر ادب څانګې څوک نه وه. بیا زه او لقوي مینوال موږ راسئ چې مشاعرې راپیل کړو. مشاعرې او کرکټنیزم راپیل کړې. په کندهار کې لومړۍ کرکټنه موږ وکړه د صدیق الله مین پر کتاب د ښکلا غبرګون باندې موږ کرکټنه وکړه. ورسره په څانګ کې مو د اوسنیار صاحب هم فکر کوم یو کتاب وکړه زه او شام باندې موږ دا مو کرکټنه وکړه. نو هغه وخت موږ ډېرې مو دغه کولې. بیا چې دغسې ځینې نه پوهېږم د لیکوالانو شاعرانو منځ یو قسم زه چې اوس ورته ګورم داسې چې لکه بدنیتۍ زیات شوی دی. نو زه نه غواړم چې په بدنیتۍ کې ځم ځان ور واچوم. د دغه علت څه دی سپېڅلي صاحب ستاسو له فکره چې د شاعرانو لیکوالانو ترمنځ تاسو مخکې ویل بدنیتۍ دی دغه پر څه شي باندې ستاسو له فکر؟ ټول به داسې نه وي. ځینې خاص خلک شته چې بدنیتۍ لري. که موږ مشران لیکوالان لرو ډېر ښه په اطلاع کلتور کې دغسې خلک شته. دغسې په ټولنو کې داسې د پراخ د روڼ اندي کسان شته. مګر یو شمېر داسې خودغرضه خلک شته ځان غواړي. نو څوک چې ځان غواړي بل څوک په څنګ کې نه پرېږدي. چې نه پرېښاوه دلته خپله یو جداوالی یا بېلوالی راځي. نو دغه شی موجود دی چې اوس یو شمېر کسان ټول نه دا خبره زه بیا وایم چې ټول نه یو شمېر کسان داسې ده چې بس وایي زه دې یم دا دنیا یې او که زه نه یم وایي نو هېڅوک چې نه وي. نو دغه شی چې وګوري بیا څوک رنګ ورته ښه کوي. سپېڅلي صاحب تاسو مخکې څو عمر مخکې یو ځانګړی ویب بلاګ درلود اوس هم هغه شته او که ستا هغه پر څه شي باندې د چیز څخه بحث کوي او څه پکښې رانغاړي په هغه کې؟ هو ارغند په نامه ویب بلاګ دی. د ارغند مې ځکه ورته کښېښوه چې د کندهار د ارغنداو څخه که څه د ارغنداو زه نه یم خو نو زموږ په کندهار کې دا ځای ډېر مشهوره دی. نو دا په دې نامه مې ځینې شیان غوښتل مې د خپل لیکنې خو ما ویل چاپ کړي مې نه دي. هغه ځینې که چاپ سوي وي هغه مې بیا راواخیستلې په دې ځای کې مې خپرې کړې چې مارکدونه یې خوندي پاتې سوي یا بل څوک غواړي یا څه چې نه وي لیکل سوي نو ما دغه برابر په دا کې راجمع کړم. که چا بیا کولی سو استفاده ځینې وکړي کولی سي استفاده ځینې وکړي. نو موخه مې دا وه چې دا شیان خوندي وساتل سي. او اوس مهال د کندهار ادبي بهیر څنګه ارزیابي کوي ستاسو له فکر؟ ادبي بهیر خورا مست دی. لکه د ارغند رود چې وخت داسې مست و بیا خدای مهربانه دی داسې مست پسې دغه د ارغند رود نو ځوانان مست دي خو داسې یو شمېر ستونزې شته لکه مخکې مې درته وکړه خودغرضه خلک کشکې نه وایي یا یو شمېر په سرلارو کې داسې کسان شته چې دغه د خلکو دغه د ادبي مستۍ څخه د ځوانانو د جوش څخه د غلطه استفاده کوي. نو که هغه نه نور زه ډېر خوشحاله یم. یو وخت چې زما په یاد کېږي په کندهار کې مثلا طلایب خان چاپېده کندهار مجله به اوس چې ګورې په کندهار کې یو ورځ ما لیست لیکئ ما زه به یو شی پر ولیکمه تقریبا د شلو خوا اوښتې دي. نو دا خپله یو پرمختګ دی. داسې تنکي ځوانان زه وینم داسې په مشاعرو کې زه وینم چې ولاړ شعر وایي که سړی وویني سړی به فکر کوي دی په شعر نه پوهېږي مګر دا کوم شعر وایي نو سړی پوهېږي چې د کندهار فرهنګي بهیر ډېر ګړندی سوی دی او لا یې راتلونکي ته سړی امید پیدا کېږي. خو که دغه یو شمېر خودغرضه کسان نه یې ویني زه نو ما نه یادوم ډېر نه دي ډېر د ګوتو په شمار څو کسه دي. که چېرې دغسې کسان د منځ ورک سي ورک ورته وایم او که داسې وایم چې خدای اصلاح کول خو دې اصلاح کړي خدای نو که دا نه انشاءالله کار نور هم خوندور کېږي او کندهار به لکه څنګه چې په حماسي ډګر کې نوم وتلی دی هر څوک د کندهار نوم واوري احمدشاه بابا او میرویس نیکه یې سترګو ته ودرېږي نو دغسې په ادبي ډګر کې پخوا بیبي صاحب تللي وو الفت صاحب دغه بېنوا صاحب محمد ابراهیم عطایي محمد ابراهیم خواخوږی دغسې کسان ته تېر شوي چې دا داسې خاوره نه ده. نو کندهار سړی د امید سترګې د ټول نه یوازې زما بلکې ټول هېواد سترګې ورته دي فرهنګي و حماسي. سپېڅلي صاحب ستاسو له فکره بېرته په شعر شاعري ته راسو څه پر وغږېږو بیا په وروسته ستاسو ژوندانه نورو برخو ته راسو هغه به هم درانه لیدونکي خبر کړو. ستاسو له فکره شعر څه ته ویلی سو؟ شعر خو تر اوسه پورې چا داسې نه تعریف کړی چې وایي ټول متفق سوي چې وایي دا شعر مثل لکه چې وایي ضرب په لغات کې وهلو ته وایي یا جمع په لغات کې یو ځای کولو ته وایي نو په دې باندې ټول متفق سوي دي که غرب دی که
که سویل دی که ختیځ دی که مګر د شعر لپاره داسې څوک هر چا د خپل آن دی تعریف کړی دی زما په خپل نظر باندې هغه د زړه خبره د زړه سره راوځي په زړه باندې تاثیر وکړي دا شعر دی. مننه سپېڅلي صاحب مخکې درځي چې ستاسو د ژوندانه پر نورو برخو وغږېږو د درنو لیدونکو دپاره به دې خامخا یو شعر هم راوړي او دا چې بیا ستاسو په خپل غږ کې یو ستاسو تصویر هم ورسره وي دا بیا بېل خوند وکړي نو که درنو لیدونکو دپاره ډالۍ کې نو زما سره خو دا کتابچه به لیدونکي ویني یو زړه پخوانۍ کتابچه ده ما خو وویل چې زه چې کندهار ته راغلی یم شعرونه مې نه دي لیکلي نو په دې کې آزاد نظمونه هم شته او غزلونه هم شته نو که چیرې اجازه یې یو زړه غزل به ورته ووایم چې تقریبا په 2000 کال کې لیکل شوی ده د نن څخه 7 کال لیکل شوی مخکې لیکل شوی ده یو څو بیتونه به ورته ووایم غزل د وایي اوښکې مې ولاړې د بڼو پر سر ولاړې د بڼو پر سر ژوند مې ټول تېرېږي د اغزو پر سر ځکه هغه ایجاد شرایط ده نو وایي ته چې ما ته بد رقیب ته ښه ګورې بد رقیب ته ښه ګورې خود به زه اوسېږم د غرو پر سر او بخت راته وخانده چې خوښ سم بخت راته وخانده چې خوښ سم ټول مې زوروي د معشوقو پر سر او دغه بیت ما ته خپله ښه خوند راکړي نه پوهېږم چې وایي خوښه مې سوې ښکلې په هغه ګړي مې سوې ښکلې په هغه ګړي ته چې وې ولاړه د بامو پر سر او ما درته زارۍ ته وې خوله خوله ته وې خوله خوله پټ پټ دې خندل د شنو سرو پر سر او دا بل بیت دی وایي جار دې سم سپېڅلی زه خو ستا یم جار دې سم سپېڅلی زه خو ستا یم اوس مې ښکلوه دا لنګو پر سر ډېر ښه واقعا هم ښایسته غزل و سپېڅلي صاحب یو پوښتنه کولی شم سپېڅلي صاحب چې دغه غزل چې تاسو لیکل خامخا هغه صحنه به مو سترګو ته درېږي او هغه انځور چې هغه بېرته ستاسو زړه ته راځي د چا څخه متاثره شوله سپېڅلي صاحب ولا دا خو د اجرا شرایط به نه نو زه اکثره چې د یو چا شاعر شعرونه وګورم یا داسې یو صحنه په نظر باندې راسي پر ما ډېر تاثیر کوي نو خامخا په دا کې دا ځینې شیان چې وه او ستاسو په شعرونو کې بخښنه غواړم یا په غزلو کې اوښکې او سترګې دغه ډېرې زما شعرونه ټول چې د اجرا په شرایطو کې لیکل شوي دي نو هلته که سړی ډېر خوشحاله وي بیا هم نو بیا په ما باندې دوه کاره یو دا و چې مهاجر وم بل ښوونکی وم نو ښوونکي په هېواد کې هم داسې ستونزو سره مخامخ یم دا چې مهاجر یې نو بیا څه حال نو ځکه په اوښکې به یا وایي ستا په سترګو کې مې کور وایي لکه وښکه پر باړخو یې رانه سکور وایي لکه وښکه نو په ظاهره دا وښکه دغه د ډېر قدر هم لري ته وګوره سړی چې هر کوم خوابه دی چې وژاړي زړه یې ډېر ارام شي ډېر سکون وکړي نو دا لپاره مې استعمال کړې ده چې وښکه زما ډېره خوږه ملګرې ده او سپېڅلي صاحب رابسو ستاسو لیکوالۍ ته او تاسو مخکې وویل چې زه اوس پر ځینو نثرونو باندې کار کوم هغه خاص اوس تر لاس لاندې څه لري چې تاسو کار پرې کوئ په نثرو کې خو نو څو برخې دي یو دا دی چې ما له لوی سره ما یو وخت داسې دغه وه چې زه دا ځینې کتابونه چې په لاس راتلل چې وبه مې ویل بیا پر ما تبصرې لیکلې تقریبا 15-16 تبصرې ما ولیکلې مختلفې ادبي تبصرې وې بیا پس ادبي نثرونه مې لیکل ادبي ټوټې چې ورته وایي داسې هم لیکلي دي او اوس مې خیال دی چې پر پښتو لنډیو باندې پښتو لنډیو کې ځینې داسې انځورونه دي هغه په لنډۍ خو ډېر ښه تشریح شوي دي دې لپاره چې لا هم خلک ښه په پوه شي پر دې په ذهن کې مې خاکه جوړه کړې پرې غواړم چې کار وکړم او یو مې دا و چې دا پښتانه ژباړن دا چا چې ژباړې کړي دي پر دغو خلکو باندې هم سړی لیکو ځکه چا چې شاعرانو تذکره راجمع کړي نو زما دغه هیله د کار مې پیل کړی نه دی خو ملګرو سره مې دا کار شریک کړی دی چې دغه پښتو کې چا ژباړې کړي دي د دغو تذکره چاپ کړم که نور راجمع کړم بیا چاپ یې پرېږدو څنګه کېږي چاپ اوس چاپ ته اماده څه کوم چاپ ته یا دا شی نه لرم ځکه راجمع کړي مې کته نه دي دا خو داسې نه کوم لکه ځینې شاعران څو شعر ولیکي بس چاپ یې کړي زه هم چې ټولنې ته شی وړاندې کوم دا شعرونه خو یا د خپل لیکنې داسې چې لکه خپل اولادونه سړي ته خو ښه خوند ورکوي چې دا احمد هم راباندې ګران دی محمود هم ګران دی مګر یا چې په دې کې به ځینې داسې چې پر بل چا هم ګران یم هغه ښه اخلاق لري ښه استعداد ولري نو زه وایم چې دغه شی ټولنې ته وړاندې کړم چې هغه چې هر څوک وګوري اقلا په یوې وارې ویل خو وارسي اوس د کتاب چاپ بازار خورا ګرم دی مګر زه داسې کتابونه وینم حجم یې ډېر زیات دي مګر په یوې وارې ویلو نه ارزي که څه هم دا خبره پوهانو کړې چې هر کتاب په یوې وارې ویلو ارزي خو داسې کتابونه شته چې په یوې وارې ویلو هم نه ارزي نو دا د لیکوال خواري د کمپوزر خواري د چاپ خواري دغه چا چې مالي لګښت ورکړی دی نو زه هم چې لږ دي یا ناوخته چاپ شي درویش دراني کوټه کې چې موږ سره ډېر سره شنسول هلته
ملګري لیکوال ټولنه موږ به په میاشت کې 2 غونډې کولې ورتلو به کله چې به ځوان لیکوال د خپل شعرو مسوده یا ناچاپ راوړل درویش صاحب پر یو سریزه کې ولیکل ده به دا ویل ته څومره صبر وکړه صدیق الله مین د ښکلا خبرګون لیکلی موږ زه هم صالح احمد صالح او موږ ټول وایي دا باید چاپ بشیر احمد نادیم او دا ګورو بیا چې درویش ته راوایي چې موږ سریزه پر ولیکه ده ولې څومره مین صاحب ته صبر وکړه بیا نو موږ ویل موږ ځان سره داسې ویل موږ ویل دا هلک چې د کندهاریان سره تضاد لري یا د افغانانو سره تضاد لري پسته بیا چې بل چا سره خبر شریک کړه خو ځوانان باید تلوار ونه کړي صبر وکړي بیا درویش خپل مثال ورکړي ما غزنه لار چاپ کړې زما لومړی شعري مجموعه په بازار کې اوس نه پیدا کېږي اوس پښیمانه یعنی په بازار کې پیدا کېږي نه راځي بیرم بیا د بل ستوري په لمن کې راجمع کړ خپل چاني بیا هم چان کړی دي نو دوی وايي زه پښیمانه نو زه د پښیمانه د مخ پښیمانه کوم ولې سم شي نه وړاندې کوم دا خطر باندې ما دا چاپ شان زه ولې سپیشلی صاحب اوس مهال خاص تنظیمونه تاسو په سیمه کې ځینې داسې کتابونه چاپېږي لکه تاسو مخکې اشاره ورته وکړله دغه به د پښتو ادب لپاره زیان وي که ګټه وي دا خو نه چې ګټه نه لري بلکې تاوان یې لا زیات دی ځکه شی کتاب چې لیکل کېږي کتاب داسې لکه ماخذ غوندې باید اوس که داسې نوی شی په راتلونکي وخت خلک د ماخذ کار ځنې اخلي نو که چا ماخذ غلط یې لیکنه بیخي غلطېږي ځکه اشاره ورته کوي دا شی ما د پلان کتاب سره اخیستی ځینې کتابونه زه اوس وینم حتی په نیټو کې غلطي یا داسې د شعر په اړه د شان ویلي سره یاري هم سړي ته خندا ورسي نو دا که څومره پاتې راتلونکي نسل بیا دغه څخه اقتباس کوي شان راخلي نو راتلونکي نسل پر غلطه لار روانېږي زه هم چې څوک پر غلطه لار روانېږي د دې سړي څه پاتې کېدلی ښه دي او سپیشلی صاحب رابطه ستاسو د ژورنالیزم برخې ته د ژورنالیزم ته څه وخت مخه کړله ولا دا مینو د چا پر چا ځینې خلک چې دغه ورسره کوي وایي چې ښه پوښتنه وکړه نو زه ورته وایم چې ښه پوښتنه وکړه ما وویل چې د څلورم ټولګي داسې مې دغه سره مینه وه پښتو ادب سره مینه وه نو ادب او ژورنالیزم دا دواړه څنګ پر څنګ لکه موازي کرښې څنګ پر څنګ روان دي او ما په هغه وخت کې د راډیوګانې ډېرې اورېدلې زموږ یو استاد و د پښتو استاد و خدای دې ژوندی لري اوس که ژوندی لري او که پاسه وي خدای دې وبخښي هغه به دغه باندې ټینګار کاوه د چې موږ ته مقالې راکولې بیا به ده ویل تاسې چې په بازار کې روان یاست لوحو ته ګورئ دا خپله ویلم دی ور بیا کوم لغات نه وزن نوټوي یاستې زه بیا ښیم دا ښه خبره کول او په ضمن کې به دا ویله ول تاسې راډیوګانې اورئ هر څوک چې راډیو اوري بیا پوښتنه کوي ما سره پوښتنه کوي که لغات نه یسته نو ده به داسې کړو په دا راډیو موږ معتاد کړو روږد یې کړو عبارت چې بیا چې استاد زه پوښتنه وکړه راډیو مو اورېدلې ده موږ وویل کوم چیز اورېدلی دی پوښتنه بیا وکړه مثلا تا ورته چې بي بي سي کوم ځای یې واورېدی یا په کوم ازادۍ راډیو نه وه د کوچ راډیو مو اورېدلی کوم پروګرام یې اورېدلی دی امیل پروګرام اشرا د امیل پروګرام پروډیوسر څوک دی ته قدوس درانی ادب نو دا د موږ تشویق کول از به کار کار مینو سره پیدا سو او زه یو د رادیو پاکستان کوټ یو احسان پر ځان باندې خپل منم او په هغه سیمه کې د پښتو لپاره ډېر کار کړی دی ډېر ځوانان رادیو پاکستان کوټ روزلي دي نو پر ما هم غیر مستقیم وایم که مستقیم پر ما هم تاثیر کړی دی نو ما چې یو څه زما سره مینو د ادب سره بیا د استاد تشویق کول بیا چې مې راډیوګانې اورېدلې هغه په سیمه د لهجه خبرونه کول زما ته شوق پیدا سور سره بیا مې ځینې وخت د زده کوونکو ته هغه وخت زه استاد لاسم د ځینې ښه مضمون چې ما زده کوونکي ما ته ښه متوجه سي ما د خبرو پر کوم ورته وایي بیا په شاګردانو خدل مانځ د خبرو پر کوم بیا راته وایي ما خو ټیچر ټریننګ کورسونه ویلو ما په دې خاطر خو مې په ځل کې لمبا و چې خبرونه وایم بل مې په ځل کې دا و چې ما د شاګردان ما په درس ښه پوسي بیا په دې ما درس ډېر زده کاوه ما د خبرو پر کوم ورته وایم نو دغه مینه و کرا بیا چې مجلس شانست بیا چې کندهار ته رالم موقع شرط مساعد صوت مستقیما طلایب خان ته رالم د معاون په صفت وټاکل سوم بیا په هفته کې 2 ورځې ما کندهار راډیو ته تلم د ځوان خیالونو په نامه خبرونه ما را پیل کړه ځوانانو لپاره او ورسره په څنګ کې سندریزه کیسه وه دغه ما را پیل کړه موږ د مختلف کیسه ویل پکښې کې اوس سندریزه کیسه به در اوسه پورې او ځوان خیالونه له دې نوم راوړلی دي زه ګیله من یم ځینې د راډیو څخه د کندهار یو خو دا وکړه چې نوم یې واړوه ځوان خیالونه پروګرام ما را پیل کړی و د ځان صفت نه کوم دی چې زه مطلق تللی نه وم بیا دې هغه زما انانسونه و شیان ټول ایسته کړه زه افغان آزاد راډیو چې رالم او نوم یې واړوه بیا نو اوس نه پوهېږم چې ځوانان او چی داسې به شی دي
نو او صدري کسام نه چاړول کېنده ولې په غنو لاندې او سپیشلی صاحب د ژورنالیزم په برخه کې مو زده کړې څومره کړي زده کړې نه دي خو زه رالم بیا دوی واستول بي بي سي لومړني کورسونه و د دانش کړو خیل زموږ سره اوس د پژواک اژانس مسؤل دی یا نه ویب سایټ زموږ سره اوس بي بي سي کې خبرونه ورکوي نو موږ دغه سیب د ځینې کورسونه وویل د بي بي سي د خوا لومړنی کورس ویلیم ریوز موږ استاد چې بي بي سي د کړو نو پروت دی انګریزي دی بیا د دې په کندهار کې جان ویسټ راغلی بیا ولاړ کابل څو درسونه داسې ویلي چې کورسونه دي د دې دغه د خوا د جنګ او سولې د نړیوال دغه د خوا داسې کورسونه ویلي او زه ژورنالیزم او ادب دواړه چې سړی مسلکي زده کړې وکړي خو ډېر ښه کار دی او چې عملاً کار کوي دغه لوی کار نو زما شپږ کاله وسوه که نه یم پکښې سپین ږیری دا به پکښې سپین ږیری په دې سیمه کې د ژورنالیزم د پر شاتګ دپاره د پرمختګ دپاره څه لازم دي باید څه وشي دغه راډیوګانې جوړې شوي دي سیمه ییز کارونه شوي دي ماته چې مخکې مې وویل چې تر شلو ډېر مطبوعات چاپېږي نو دا مطبوعات خلک غواړي نو چا خو یو شی بیا زه د مطبوعات څخه دا لږ ګیله لرم چې مطلق چا یې ملا زده کړی دی ځان ته جذب کړی دی یا صحیح ده په دې کې زه تضاد نه کوم ځوانان راولئ ویې روزئ مګر و داسې مه کوئ چې مطلب څوک تاسو په خبرو خطا باسي ځینې خلک ستا چاته څو خبرې وکړي ما دوه درې شعر لیکلي نو شاعر دا صحیح ده مګر هر ځای نو شعر په در نه خوري په خبر کې نو شعر په در نه خوري صحیح ده شاعر کولی چې کار وکړي نو دوی باید نفر جذب کړي مګر و داسې نو نه کړي چې بس بالا یې پرېږدي چې املا یې زده کړی دی را جذب کړی دی مګر هسې په دې سیمه کې د ژورنالیستانو دپاره خنډ څه دی البته سیاسي او اجتماعي هر ډول ولا ژورنالیستان د ژورنالیستۍ کارګر سره د خنډ سره مخامخ دي په دې د لویه سره ځکه ژورنالیست دا څوک دی چې هغه د دولت غږ تر ولس د ولس غږ ته دولت رسوي نو ځینې دولتي چارواکي په عام مجموع کې دا خبره کوم زه چې یا به یا به نه ځینې دولتي چارواکي ستا په نور نړۍ کې نه غواړي په ځینې کارونو باندې ولس خبر سي نو هغه چې ژورنالیست غواړي د دغه ځینې کارونو څخه ولس خبروي یا د ولس خبرې د ولس غوښتنې دولت ته راوړي او دولت سر نه به ګرځي نو خامخا دلته یو شی پېښېږي نو د کارګر سره خنډ سره مخ نو دی باید ونه بیریږي ژورنالیست باید ځکه دی چې د میدان ته راځي لکه هغه عسکر چې جنګ ته روان یي او دی وایي زه بیریږم نو کله کېږي ژورنالیست قلم په لاس کې واخیستی باید حقایق ولیکي ځکه زموږ د ژورنالیستان چې دي دا باید نو بیا په خپل ضمن کې ځینې اخلاق هم لري داسې نه دی چې باید هر څه یې کول اخلاق باید مراعات کړي یوازینی اخلاق یې دا دی چې دی به دقت ته متوجه واقعیت ته به وي داسې نه چې موضوع نه دی وایي داسې موضوع پېښ شوې ده دغه بیا خپله خنډ پېښوي یا یو شی کې مثلا دقت ته متوجه نه وي توازن ته متوجه نه وي دا ډېر ښه دی په ژورنالیزم کې دا ډېر مهم دي نو دا چې مراد کې زه فکر کوم چې خنډ نشته او دا که دی بیرېدی دا بیا د خپل ځاني ضعف دی سپیڅلي صاحب خبرې مو وکړې د درنو لیدونکو سره خدای دې چې پر درنو لیدونکو باندې یا انشاءالله غمېدلي خو نه دي هغه سپیڅلي صاحب ستاسو غږ یې اورېدلي خو ستاسو څېره یې نه ولیدل اوس خامخا به متوجي ناست وي ټلویزیون ته نو سپیڅلي صاحب څه لرې د درنو لیدونکو دپاره نو که دې خوښ شعر هم لرم اوس مو کتابچې راوړي تا په ما ناست کړی دی او ستا نازه پر مځکه نه غورځوم نه سپیڅلي صاحب ما وویل چې ما ادبي ټوټې لیکلي دي یو شمېر ادبي ټوټې په مختلفو دغه باندې دا یو ادبي ټوټه د سوځلی کور وایي ډېر خلک یې د کور مخ ته راټول سوي وه چا ویل د خوارکي ټول تلتکان وسوځېدل بل ویل الله ته یې وزله وکړې ټول قیمتي غالۍ وسوځېدې بل بیا د ښایسته پردو پر سوځېدو باندې سر ښوراوه او د ژبې په ټکولو سره یې د کور د څښتن سره د غمرازۍ اظهار کاوه خو لنډه دا چې ولاړو خلکو هر یو قیمتي شی یاد کړي مګر افسوس چې هېچا د کتابونو د سوځېدو یادونه لا ونه کړه او نه یې هم ورځي مړ کړي فکر کوم په دې کې د کتابونو قدرداني ته پاملرنه سوې بله و چې چا د غالۍ وویل چې غالۍ یې وسوځېدې چا ویل چې تلکان یې وسوځېدې خو پر کتابو باندې ور بل چا ونه ویل چې کتابونه دې سوځي د کتابو څخه ور لا نه کوي مړ دغه یې لا څه کوي بل څه هم ورته لري فکر کوم کتابچه ولا یو د مینې شی به درته وایم دا مینه خو پر ځوانانو ډېر تاثیر کوي وایي د سرلیک دی اجل د مازدیګر ژړې لمر لا د جګو غرونو پر سر باندې زموږ نندارې ته ولاړ چې راته ویې ویل سبا سهار وختي به مو کډې ستاسو د کلي څخه کډه وکړي ما په داسې حال کې چې د دې په کوچانۍ خماري سترګو کې مې خپل ژړغونی انځور لید وویل ستا جدایي زما اجل دی د اجل په اورېدو یې د خدای دې نه کوي په ویلو سره له خندا شنه سوه د سرو باړخوګانو رنګ یې نور هم ښایسته سو راته ویې ویل ما ټوکې کول
ډېر ښه سپېڅلي صاحب وخت چې د ادبي ټوټه راته سپېڅلي صاحب ما په ذهن کې یو ښایسته انځور جوړ کړی واقعا هم ښایسته و سپېڅلي صاحب بل خو هم شته زما خو دا زړه غواړي چې ډېر ښه وایم د پروګرام وخت څونه دی بس سپېڅلي صاحب تاسو مهرباني وکړئ وخت شته انشاءالله دغه د ښځو نړیواله ورځ به را روانه مې نه د مارچ اتم د مارچ اتم به را روانه یا به څنګه یې د خپل خپرونه به هغه ته یي که به نه یي خو ما داسې د مارچ اتمې ورځې په اړه یو شی لیکلی و دا مخکې لیکل شوی تقریبا 2015 کال کې وایي په نیمه شپه یې لڅ سر او لڅ پښې د کور څخه وشړل هغې خپل دواړه لاسونه د اسرائیل دروازې په ځنځیر پورې کلک نیولي وه او په چغو چغو یې ژړل زما مړی به له دې کوره څخه وځي خو مېړه یې په پورې وهلو دا خبره ورته تکراروله ته نور پر ما طلاقه یې دا یې څومره شپه ده چې ته نور پر ما طلاقه یې دا یې څومره شپه ده چې خواړه دې بې مالګې پخ کړي ته وګوره په صرف د یو مالګې په کمښت باندې موږ ښځې د کوره باسو واقعا هم دغه ستونزې شته په ټولنه کې دا یو چې ستاسو دغه ادبي ټوټو څخه درانه لیدونکي پند واخیست سپېڅلي صاحب نو دا په تېره وخت چې غږ کوه درته وایم ژوندی اوسې سپېڅلي صاحب اوس که د درنو لیدونکو دپاره څه پیغام ولرئ او خاصتا بیا ځوانانو ته او د ادب مینوالو ته او بیا ژورنالیستانو ته ولا زه په خپل ورته وایم چې زه خو نو که دغه نه یم ځوان نو ته مې ځوان بولې که مې نه بولې خو زه خپله ځوان یم د بل نصیحت د غوږ نیولو وخت زما لپاره ډېر پاتې زه باید او انسان باید تر هغو چې ژوندی د خلکو نصیحت غوږ ونیسي یو شی ځینې زده کړي نو تر اوسه خو لا هغه مرحله ماته نه راغلې زه چاته څه وایم ځکه زه خپله ډېرې نیمګړتیاوې لرم ته یقین وکړه چې کله مې لیکنه کړې پس دومره بیا ګورم ډېر نیمګړتیاوې شعر ګورم شعر کې نیمګړتیاوې چې په د ژورنالیستي په ډګر کې دا شپږم کال زه ګرځم بیا هم نیمګړتیاوې لرم خو یوه خبره چې زه خپل ځوانانو ته کوم یا څوک ته د وخت زما غږ د تلویزیون د لارې ویني او اوري غږ لیدل کېږي نه زما دا پروګرام اوري دا خبره ټولو ته کوم مجموعه خبره ده چې لکه څنګه چې په قرآن کریم کې راغلي چې وایي تاسې د خدای په رسۍ منګولې ولګئ واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا وایي تاسې د خدای په رسۍ منګولې ولګوئ چې هغه قرآن کریم دی ولا تفرقوا تاسې ډلې ډلې مه کېږئ نو خدای چې دغه شی نه دی خوښ کړی باید موږ هم نه خوښ نو که چیرې د ادب په ډګر کې باید هم ادیبان سره یو ځای سي که د سیاست په ډګر کې سیاستوالان سره یو ځای سي که د ژورنالیزم په ډګر کې ژورنالیستان دي که ادیبان هر څوک چې دي چې دا سره یو ځای سي او خپل ملي احساس درک کړي نو هغه وخت زموږ بری په مخ کې دی دا که ځوانان یې که ښځې زما غږ اوري هر څوک چې دا نو هغه وخت کېدلی چې موږ دغه شی عملي کړو دا یو پیغام دا قرآني پیغام دی دا زما خبرې نه دي د انسان خبرې نه دي د داسې چا خبره ده چې هغه دا ټول نړۍ پیدا کړې ده نو هغه دغه لوی څښتن موږ ته په دا باندې امر کړی یو چې تاسو د خدای په رسۍ منګولې ولګوئ ډلې ډلې مه کېږئ او څوک چې ډلې ډلې سوي چې موږ تاسې لیدلي دي موږ تاسې دا لږ تېر تاریخ ته وګورو تقریبا د طالبانو مخکني دورې ته زموږ هغه رهبران چې د روس په مقابل کې جنګېدله خو چې ډلې ډلې سوه څه ورڅه وسوه نو د افغانستان چې ډلې ولې سو دا په بې اتفاقۍ سوه دي که چیرې اتحاد او اتفاق هرې ډلې کړې وای داسې نه کېدل نو اوس هم ځوانان لیکوالان شاعران ټول خلک باید سره یو ځای سي او خپل ملي احساس خپل ملي مسؤلیت او په ضمن کې خپله مورنۍ ژبه باید هېره نه کړل سي نو سپېڅلي صاحب دا چې ته د هېواد ټلویزیون د ادبي بهیر خپرونې سره ځانګړي مرکې ته حاضر شوې ستاسو وخت مو ضایع کوي ژورنالیستان خو اکثره وخت نه لري ستاسو وخت مو ضایع کوي ډېره مننه تشکر کور ودانه تاسو څخه هم ډېره مننه چې په ټوله کندهار کې زما غوندې عاجزه سړی زما غوندې بې تجربې سړی د دې وړ وبلئ چې راشي تاسو سره د هېواد ټلویزیون په دې ښایسته سټوډیو کې کښېني او په دې ښایسته خپرونه کې تاسو واقعا زحمت باسئ خواري کاږئ په داسې خپرونه کې راولئ کښېنوئ او د هغه غږ یا د زړه خبرې راوباسئ له اورېدونکو یا د لیدونکو سره شریک کړئ دا ستاسې له پښتو سره له هېواد ټلویزیون له خپل هېواد سره دا مینه ده نو دا مینه مو همیشه ژوندۍ واوسه او خدای مو همیشه داسې په دغه لار کې ګامونه ګړندي لره خدای دې بریالي لره ډېره مننه کور مو ودان خدای مو کامیاب لره شکر مننه ته غزل د شاپېرو یې نه غلط سوم ته په خپله شاپېرې یې یو وږمه د سپین سهار یې یو وږمه
د سپین سهار یې لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غوندې ښایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دې اورم ډېر خوښېږم دومره خوښ سم چې بیا ځان راڅخه ورک سي دومره خوښ سم چې بیا ځان راڅخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر سي خو چې کله مې نظر سي ستا پر سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډېر خوشحال سم ډېر خوشحال سم د هېواد ټلویزیون د ادبي بهیر د خپرونې درنو مینوالو نننی ادبي بهیر مو همدومره و تر بل ادبي بهیره چې زه عبدالسمیع غیرتمل ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم پر لوی او لایزال څښتن مو سپارم بریالي اوسئ